السلام علیکم ګرانو هیوادوالو، هر چیرته چې یاستئ خدای دې وکړي چې جوړ اوسئ، خوشحاله اوسئ، او خصوصا هغه زما ګرانو هیوادوالو چې په افغانستان کې اوسېږي، خدای دې وکړي چې هغوی هم جوړ اوسي او د هغو په شونډو مسکا اوسي، او هغه زما ګران هیوادوال چې له افغانستان نه بهیر ژوند کوي. نو بیا هم ساره میري ما تاسو سره یوه بله خپرونه کې له خبریال.com ویبپاڼې نو زه به لومړی تاسو ته ووایم چې راځئ نن ما سره دغه خپرونه کې تر اخیره یا تر پای پورې پاتې شئ که نه، او نور به چې ووایم ودرېم. زه غواړم نن په یو ښه موضوع تاسو سره به وغږېږو. دا موضوع ډېره ښه موضوع ده، ځکه چې زه به ووایم تاسو به هم خوښ سي. نو دا د یو کاریګر په هکله ده. هغسې کاریګر چې هره کله موږ او تاسو لپاره زیار باسي، موږ او تاسو خوشحالي لپاره دوی زحمت باسي، څه ودرې دا زما کورنۍ، دا زما ماشومان ټول خوشحاله اوسي. هغسې کاریګر چې هیڅ آرامه خوب هم نه لري او هیڅ کله په آرامي هغه زه فکر کوم چې ژوند نه کوي. هر کله د هغې ژوند په سړیتوب ده او تفریح خو بالکل به ډېره نه کوي. نو دا بل څوک نه دی، پوهېږئ دا څوک دی؟ دا ستاسو خواږه او ستاسو شیرینه مور ده. نو اوهو څنګه ښه شمالم شو. نو که ستاسو مور نه وي، ستاسو خواږه خور به وي، ستاسو ورېنداره خواږه به وي، دغه ټول خو هر هغه څوک چې ستاسو په کور کې شته دی، که نه؟ زما مطلب هغه دی. نو زه وایم چې راځئ چې شي وکړو. ما ته د افغانستان ځینې ښځې، زما ګرانه مورګانې او ګرانه خویندې ټولې ما ته مسج ښایي، خو مسج یې راته ایښی. دا کار به وکړو چې د هغې نومونه زه نشم اخیستی، د هغې مسجونو به لکه قصه غوندې تاسو سره شریکه کړم. سمه ده؟ دا قصه له دغې ځای نه به شروع کړو، خو اول به زه ووایم چې زما خپرونه خدای دې وکړي چې ستاسو د پام وړ وګرځي او زما خپرونه شریکه کړئ ټولو سره، او خبریال.com ویبپاڼه لایک کړئ. نو قصه به له دغې ځای نه شروع کړو چې داسې ده که نه چې په هر کور کې یوه ګرانه مور شته، که مور نه وي خور شته، که خور نه وي ورېنداره شته، خو بالاخره هر کور کې یوه درنښت ښځه شته دی که نه. اوس قصه له دغه ځای نه شروع کوو چې دغه مور له سهار نه چې جګېږي څه شي کوي. اول دا جګېږي اودس کوي، د سهار مونځ کوي. دې مونځ خلاصه سو مونځ یې وکړه، خپل ماشومانو ته چای تیاروي که نه. دغه شیان داسې موږ او تاسو ټوله ورځ پکې اخته یاستو او وینو په خپلو کورنیو کې. نو چای تیاروي. چای چې خلاصه کړه، هغه ماشومان مکتب ته رااستوي یا ښوونځي ته هغوی لیږي. اوس خو قرنطین ده، زما مطلب دا دی چې قرنطین خلاصه سي که نه. دا خو همیشګي کار ده. نو له هغې نه وروسته دغه به ټول کور جارو کړي، دا ټول کور به پاک کړي، ټول کور به هر څوک څه هر شی هرې خوا ته اچولی ده، هر څوک څه ګډوډي کړی هغه به ټول دا مور بیچاره ټول کړي او هر څوک ته به ورسېږي. دا کار څه خلاصه سو، خو دغه ماشومان خو بیا وږی کېږي، بیا غرمه کېږي که نه. بیا دغه ماشومانو ته به ډوډۍ تیاره کړي، دوی ته به ډوډۍ تیاره کړي، د غرمه ډوډۍ. نو داسې ماشومان وخوړي، بیا به دغه مور جګ سي، لوښي به ومینځي، کوټې هغه ځای چې ماشومانو پکې ډوډۍ خورېده که نه. دا ماشومان خو دومره شوق هم ده، هغه به ټول کړي، ظرفونه به ومینځي، اشپزخانه به ټول کړي، دا ټول کار به خلاصه سي. بیا به دا اودس کوي، بیا به دا د غرمې مونځ کوي که نه. داسې خلاصه سو، نو څه شي کوي؟ دا کار یې څه خلاصه کړه، خو دغه یو قصه ده چې هره ورځ زموږ او تاسو له سترګو نه تېرېږي که نه. زه مطمئنه یم ستاسو کورو کې هم همداسې قصه شته. نو داسې خلاصو، دا روژه ماتې ته تیاري نیسي یا افطاري ته تیاري نیسي. هر شی غواړي، ډېره کوشش کوي چې د هر چا د خوښې ډوډۍ هغې ته پوخ کړي. مثلا څوک قابلي خوښ دی هغه ته قابلي پوخ کړي، څوک پیرکۍ خوښ دی هغه ته به پیرکۍ وکړي. دا افغاني غذا خو ډېره سخته هم ده که نه. دا بیچاره مور به هر چا ته ورسېږي،
دا ټول به تیار کړي، دا ټول به خلاصي په روزې کې. او له روزې نه وروسته هم نو ځکه مونږ او تاسو ډېری وخته ډوډۍ خورو که نه، دا قرنطین خو لږ ډوډۍ خوړل هم ډېر سوې ده. دغه شپږ وخته یو ګان جوس موس یو ګان شیکان خورو. نو داسې خلاص وو. دا به چې شي وکړي، دا به د مازدیګر مونځ وکړي او مازدیګر مونځ یې څه خلاصه کړ، خو لږ وخت پاتې کېږي نو روژه ماتې ته که نه. دا به دا ټول شیان خو دا به د مازدیګر مونځ وکړي. دا مازدیګر مونځ چې خلاصه سو، دا ټول افطاري ته به تیاري ونیسي که نه، خو ځکه نو کم لږ وخت پاتې کېږي روژه ماتې ته. خو روژه ماتې هم سو، روژه ماتې هم خلاص وو. دغه خو مهمه موضوع خو دا ده چې د روژه ماتې په سر دغه مور بیچاره هر څوک ته متوجه زه ودرېږي ما دا لور چې شي خوري ډوډۍ خوري که نه خوري، هغې ته به ډوډۍ ورکړي. ودرېد زما دا زوی چې شي خوري، دا زوی مې دغه شیان چې ما پوخ کړي دی خوښ ده که نه ده. دا ټولو ته به ساته ساله وکړي، تو بخو ما بخو ای بخو، دا ټول به خلاصه سي. خو دا ټول څه خلاصه سو، ټول نوزي همداسې ځان ریلاکس کوي، ځان اچوي، د چای ګیلاسونه واخلي. دا خو نو مود ده که نه، زموږ او تاسو کورو کې مود ده. ټول ولاړ سي، کوټو کې به کښېني، څوک به ټي وي وویني، څوک به ګیم ووهي، څوک به قصې کوي. دغه هر څوک به په یو شی مصروف سي. خو هغه مور بیچاره هغه بیا پاتې کېږي او دغه کار، دغه ظرفونه به ومینځي، دغه ظرفونه به ټول کړي، اشپزخانه به ټول کړي، د میز کله کله دغه لږ لږ خلک په میز په سر ډوډۍ خوري، لږ لږ خلک په دسترخوان خوري. دا ټولې به دغه مور بیچاره ټول کړي. دا یې څه خلاصه سو، چیش کوي، بیا هم به مونځ کوي، خپل مونځ کوي که نه، د ماخوستن مونځ. دا څه خلاصه سو، تراویح کوي. تراویح څه خلاصه سو، دغه یو شی چې ما ډېر کله کله پکې بیم نیسي، دا به ساري تیاروي که نه پیشلمۍ. دا پیشلمۍ چې تیاره سو، دا ټولې به جوړ کړي، تیاره کړي. نو دغه و د یو مور قصه، د یوه ستاسو د خواږه خور قصه، ستاسو د ورېنداره، هر څوک چې بالاخره ستاسو کور کې شته دی. نو زه چې شي وایم که نه، زه خو کله دغه خبر نه کوم چې څوک باندې امر وکړم چې راسه ته دغسې کار وکړه چې زه په خپرونه کې وایم. لکه چې همدا قصه مې تاسو سره شریکه کړه، دا خو یو لوی حقیقت ده که نه ګرانو هېوادوالو، تاسو ټول وینئ هغه حقیقتونه دي چې زموږ او ستاسو په ټولنه کې شته دي. او یوه خبر خو ما ډېره بده سېږي، زه مطمئن یم د ټولو ښځې بده سېږي. دغه کار کول دغه افغانان ډېر عیب بولي. ولې موږ ښځو سره کار وکړو، ولې موږ یو لاسپېشي وکړو، ولې موږ مرسته وکړو. خو راځئ څه داسې به ووایو که نو، دغه مرسته کول خو بد کار نه دی. دا په هیڅ جي کې بد کار نه دی. که یو دوکان کې ننوځئ، یو ښځه سره د هغې خلطه اخلې پورته کوي، موټر کې یې دا هم ثواب دی. که یو جي کې روانه یې د یو حیوان له لاس نه یو شی ولیږي، هغه له زمین نه ایسته کوي، هغې ته ورکوي، دا هم مرسته ده. او خصوصا له ټولو نه دا ډېره ښه مرسته ده. راځئ یو بله فرهنګ جوړ کړو، بله فرهنګ به پکې کار وکړو. دا دغسې شی ده چې کله کله دغه ښځې، دغه ستاسو خواږه مور، دغه ستاسو شیرینه خور، دغه ستاسو خواږه ورېندار، دا ټول څه په کور کې کار کوي. راځئ دې سره یو ځای کار وکړو. ښه داسې به نه کړو چې مونږ به وایو راځئ ټول کار به مونږ خپله وکړو. دا کار هم به ونه کړو. هغه کار چې زمونږ خوښ دی، هغه کار چې ستاسو خوښ دی، نیمه به تاسې وکړئ، نیمه به هغه وکړو. او پوهېږئ ستاسو ساعت به ډېره دا کار باندې تېرېږي. مثلا هغه مور به پخوالي وکړي، تاسو به ورته سلاد تیاروئ، یا سلاد هم که خوښ نه دی، میوه کولی شئ تیاره کړئ. اوس خو خلک ډېر په مود میوه خوري که نه، لکه چې ام، تربوز، د الوبالو د الوبالو ما هم خوښ ده، دا ټول شیان به ږدي، دا به تیاروي. دغسې وکړئ. که مثلا هغه دې خوا هېوادونو کې بیخي د کور کار که تاسو وکولی شئ، تاسو ته اسانه ده. مثلا که ستاسو خور جارو کوي، تاسو ونیسئ زر زر له هغې له شا نه هغه شیان ټول کړئ، د هغې له شاوخوا هغه شیان چې تیت ده پکې، ماشومان پکې تیت کړي ده، هغه ټول کړئ. دا خو بد کار نه دی، دا مرسته ده. او پوهېږئ دا هم د دنیا ثواب او ښه توب ده، او د آخرت. دا باندې ښه پوهېږئ، دا د دنیا او آخرت ثواب ده او خوشحالي ده. یو ښځه تاسو ته به څومره دعا وکړي، هغې سره مرسته کوئ، د هغې لاس سپکوئ که نه. نو او یو نور خبر، دا ډېره مهمه خبره ده، دې ته به اشاره وکړو.
دا څنګه داسې وګورئ ګرانو هیوادوالو، ځکه چې تاسو کله له خپل کور نه خپل کور کې جګېږئ، خپل مور سره، خپل ښځې سره، خپل ورندار سره، هر څوک سره بالاخره بیا هم تکراروم هغه څوک چې ستاسو په کور کې دي هغه سره که مرسته کوئ په کار، دا په ماشومان ډېر تاثیر کوي. ځکه تاثیر کوي ښه او زه تاسو ته وایم مثلا یو ماشوم دا ځکه ماشومان خو هېڅ کار نه پوهېږي، هغه خپل ډوډۍ هم څه خوري، هغه خپل لوښي همالته پرېږدي، که بازي کوي خپل سامان به همالته اچوي، کله کله چې دوی درس وایي دغه خپل کتابونه هم به نه ټولوي. خو دا ماشومان هم ډېر شوق ده که نه، خو کله کله مثلا تاسو جګېږئ یو ښځې سره کار کوئ، دا ماشوم به ګوري دغه ماشومان باندې، خو تاسو پوهېږئ چې اوس ډېر شیان تاثیروي که نه، هغسې به هغې ته وګوري او راځه چې زه دغه کار وکړم، راځه چې زه دغه لوښي مې که نه څه مینځای وړی یم دا به دغه ظرفشویي ته پرېږدم یا د اشپزخانې ته به ویځم، یا او راځه دغه خپل کتابونه خو زه ټولوی شم، دغه درس مې وویله چې هغه د زما پلار کار کوي، او دا څومره ښه کار ده، راځه زه هم به دا کار وکړم که نه، خپل کتابې به ټولې کوم، خپل دغه ساتري چې کوم هغه سامان به ټول کوم، خپل کور ته به وایي. او کله چې دغه ماشوم بل کور ته لاړ شي، مکتب ته لاړ شي، کودکستان ته لاړ شي، خپل هغه ټولنه کې چې کښېني ټولو ته به وایي چې تاسو هم خپل کورنۍ سره مرسته وکړئ، خپل مور سره مرسته وکړئ. تاسو دغسې کار چې مونږ او تاسو خپل ټولنه له خپل کور نه جوړوو که نه، ځکه چې مونږ او تاسو په خپله تربیه د خپل د کورنۍ تربیه باندې، د خپل د کورنۍ بعض مسایلونو باندې، بعض نزاکتونو باندې څه کار نه کوو، بل څوک به کار نه کوي. او معلوم څه ورځ تر ماښامه هغه ماشوم ته په ښوونځي کې په کودکستان کار څه ووایي دغه ماشوم چې کور ته راځي دغه شیان ونه ویني، هغه بې فایده ده، ځکه هر شی جوړونکی له کور نه شروع کېږي. او زه ډېره کوشش کوم چې خپل پروګرامونه په همدغسې شیان ونیسم چې دا مثبته تاثیر ولري، مثبت ګامونه باید مونږ او تاسو خپل ټولنه له ځان نه به شروع کړو، جوړ یې وکړو. نو یو خبر بل ده همدا ښه دغه کله کله دغه سړیان ډوډۍ نه خوښوي، خو ناقه خبرې مه کوو. چرا چیز تیار کردی؟ من روزه هستم، تو نمیفهمی؟ اینو باید بینمک میکردی، این روایتت میکردی. ما باندې په قار نسوي، خو دغه ټول حقیقت ده که نه. خو زه نه یم څه ورته وایم، تم روزه یې زه هم روزه یم، جګه خپل دې ځان ته یو شی تیاره کولی دومره ما باندې خبرې کوي. خو خیر ده دغه ښځې بیچاره ډېره حوصله لري، تاسو هم له هغې له حوصلې څخه ډېره کار مه اخلئ. او یو ډېره ښه خبره ښه له دغه نه تمام ساعت اوس مونږ په ټیک ټاک، تاسو په ټیک ټاک کې، په انسټاګرام کې، په فیسبوک کې اخته یاستئ، جګ سئ خیره لږ ذره کار وکړئ، دا به تاسو ډېره ثواب وکړئ، باور وکړئ. دا زما خپرونه شیر کړئ، خصوصا هغه ټولو ښځو، هغه ټوله زما د هېواد درنښته ښځه، زما مورګانې، زما خورګانې، دغه ټول زما خپرونه ویني دغه شیر کړي. او بل مسله مې څه ویلې ښه ودرېږئ، یو نور خبره مې په ذهن و، زما کله خبر مې به په خپرونه کې یاده اوسي، خو داسې به نه سي. ډېر یو ښه موضوع ښه یو خو دغه مرسته وکړي سره چې ډېره به ښه سي که تاسو خپل کور کې مرسته وکړئ. یو ډېر ما وویل که نه زما په ذهن کې خبر راځي، دغه مسجونه چې ما ته رالیږئ چې غواړئ چې مسجد کې ما ته وایئ چې خوشحاله او داسې کوم دغه که غواړئ زه خوشحاله شم، او که غواړئ واقعا ما ته مسج کېدئ که زه خوشحاله شم او تاسو سره مرسته وکړم او له تاسو څخه چې شي وایي خوش اوسم، خوشحاله اوسم. خو خپل کور کې خپل کورنۍ سره کومک وکړئ، زه به دا کار ډېره خوشحاله کېږم، بیخي ډېره خوشحاله کېږم. دا کار وکړئ، دغه ستاسو مثبت ګام ده چې تاسو ږدئ، او تاسو کولی شئ چې خپل هغه کار نه څه په کور کې کوئ، هغه خبرې چې ستاسو په ذهن کې راځي که نه، ځکه چې دغه نن ما ته د افغانستان ګرانو ښځو ټولې ما ته یې مسج وښی و، او ما دا ټول مسجونه مې وویلې لکه یو قصه غوندې تاسو سره مې په خپرونه کې شیر کړې. نو تاسو هم کولی شئ دغه کار وکړئ، زه به 100% ستاسو پیغامونه واخلم، ستاسو به سره ټوله قصهګانې، ستاسو د زړه قصې، د زړه دردونه او دغه کورنۍ قصې او د باندې قصې هر چېرته چې ځئ ما سره یې شیر کړئ. خو دغه زما خپرونه به نن همدې کې پای ته ورسېږي.
بیا هم تر بله خپرونه چې تاسو سره راځم کیسې کوم او تاسو رښتیا چې تاسو مس کوم کله کله چې زه خپرونه ونه لرم تاسو مس کوم خو همدې لپاره غواړم چې هر کله تاسو سره له خبریال.com باندې څخه اوسم او لاړ شئ زموږ چینل یوټیوب هم لایک او سبسکرایب وکړئ چې هر کله د سارا میری خپرونه له ماسکو څخه ووینئ نو تر بله خپرونه تاسو لوی او بخښونکي خدای ته سپارم ځان ته پام ولرئ او پلیز خپل کور سره خپل کورنۍ سره په کارونو کې ښځو سره مرسته وکړئ الله پامان